د قرآن کریم د ترجمې اته اویاوم درس سورة البقره 282 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا آیات مبارک د قرض په باره کې دی او د قرآن کریم د ټولو نه اوږد آیات دی. الله تعالی فرمای یا ایها الذین آمنو، ای هاغو خلکو چې ایمان مو راوړی دی، اذا هر کله چې تداینتم تاسو معاملې کوئ په خپلو منځونو کې، بدینې په قرض سره، یعنی یو بل ته قرض ورکوئ، الی اجل مسمى د یوې ټاکلې مودې پورې، یعنی د یو معلوم وخت پورې یو بل ته قرض ورکوئ. فاکتبوه، نو تاسو هغه لیکئ، یعنی یو بل ته چې قرض ورکوئ لیکئ یې. ولیکتب، او لیکي دی، یعنی سند د قرض دی لیکي، بینکم ستاسو په منځ کې، یعنی د قرض ورکوونکي او قرض اخیستونکي په منځ کې. کاتبون، یو لیکونکی، بالعدل، په انصاف سره، یعنی د دواړو خواو په منځ کې دی یو څوک چې هغه ته الله تعالی د لیکلو اهلیت ورکړی وي، په انصاف سره د سند ولیکي، واقعا نه کم او نه زیات، څه چې ورته اقرار کیږي هم هغسې به لیکي، زیات او کم به پکې نه کوي. ولا یأبه، او انکار دی نه کوي، کاتبون، هیڅ یو، کاتبون، لیکونکی، ای یکتبه، د سند د لیکلو نه، کما لکه څنګه چې علمه الله، الله تعالی هغه ته علم ورکړی دی، لیکوال ته. فلیکتب، نو هغه دی سند ولیکي، یعنی نو لیکونکی دی سند ولیکي. ولیملل الذی، او هغه څوک دی بیان کوي، هغه څوک دی سند لیکونکي ته اقرار کوي، علیه، چې په هغه باندې الحق، حق وي، یعنی چې په هغه باندې قرض وي، قرضدار به په خپله اقرار کوي. ولیتقي، او د اقرار کولو په وخت کې دی وویریږي، الله، د الله تعالی نه، ربه، چې رب د هغه دی. ولا یبخس، او اقرار کوونکی دی نه کموي، منه، د هغې، یعنی د حق قرض نه چې په ده باندې دی، د هغې نه به نه کموي، شیئا، هیڅ شی، څنګه چې حقیقت وي هماغسې اقرار به کوي، داسې به نه کوي چې قرض پې زیات وي او اقرار کم وکي. مثلا لیکونکي ته به وایي ولیکه چې د پلانکي په ما باندې دومره افغانۍ قرض دی،
په پلانکۍ معامله کې راکړي دي او په پلانکي وخت کې به ورکوم. فإن او کچیرتا کانا وی الذي آغا څوک علیه چې په هغه باندې الحق حق دی چې په هغه باندې قرض دی سفیهن بی عقله او یا ضعیفن کمزوری یعنی ماشوم وی یا ډیر زوړ وی او د کمزورۍ په سبب اقرار نشي کولی او یا لا یستطیعو نشي کولی ایومل هو چې اقرار وکي اغا مثلا ګونګی یا د تاثیر لاندې راځي او خبرې نشي کولی فلیملل نو په دې صورت کې یملل بیان دی وکي اقرار دی وکي ولیه د هغه ولی یا وکیل بالعدل په انصاف سره یعنی څه چې حق وي اماغسې اقرار دی وکي زیات او کم به پکې نه کوي واستشهدو او تاسو شاهدان ونیسئ په خپلو معاملو کې شهیدین دو شاهدان من رجالکم ستاسو د سړیو نه یعنی چې مسلمانان وي عاقلان وي بالغان او د شاهدۍ وړ وي فإن او کچیرتا لم یکونا نوی رجولین دو سړي فرجول نو یو سړی وامرأتانی او دو ښځې ممن د هغه چانه یعنی د هغه چانه شاهدان ونیسئ ترضونه چې تاسو ترې راضي یاستئ یعنی د عدالت په سبب چې د شاهدۍ لیاقت لري من الشهداء د شاهدانو نه یعنی د ښځو دا تعداد د دې دپاره دی ان تدل چې که هیره کی شاهدی احداهما یو د دوی نه فتذکر نو ورپه یاد به کی احداهما الاخرى بله یو د دوی یعنی که د یوې نه لږه یا ټوله شاهدي هیره شي نو بله به یې ورپه زړه کي ولا یأبه او انکار دې نه کوي الشهداء شاهدان اذا ما دعو هر کله چې هغوی وغوښتل شي شاهدۍ ویلو ته ولا تسأمو او تاسو مستړي کیږئ مخوابدي کیږئ ان تکتبوه چې ولیکئ هغه یعنی د قرض معامله ولیکئ په دې مستړي کیږئ او مپې خوابدي کیږئ صغیرن که لږ وي او یا کبیرن ډیر وي یعنی که لږ قرض وي او که ډیر وی لیکئ الی اجله د نیټې د هغې پورې ذالکم ستاسو دا کار یعنی لیکل د قرض د سند اقسطو ډیره د انصاف خبره ده
عند الله د الله تعالی په وړاندې واقوم او ډیره مرسته کوونکې ده. یعنی دغه چې تاسو سند لیکئ، دغه خبره، دغه کار د الله په وړاندې ډیر د انصاف کار دی او ډیر مرسته کوونکی دی للشهادتي د شاهدۍ دپاره. وادنا او ډیر نږدې دی دیتا الله ترتابو چې تاسو په شک کې نشئ، یعنی د قرض په نیټه او مقدار کې په شک کې نشئ او کوم جنجالم سره را نشي، الا مگر ان تکونا کچیرته وي تجارتن ستاسو تجارت، حاضرتن لاس پلاس، تدیرونها چې چلوي تاسو په راکړه ورکړه سره، بینکم په خپلو منځونو کې، فلیسا نو نشته علیکم په تاسو باندې جناحن ګناه الله تکتبوها چې ونه لیکئ تاسو هغه، چې ونه لیکئ تاسو هغه معامله، یعنی په نقده معامله کې لیکلو ته ضرورت نشته. واشهدو او شاهدان ونیسئ، اذا هر کله تبایعتم چې تاسو په خپلو منځونو کې د مستقبل یعنی آینده وخت سودا کوئ. مثلا که څوک د یو زمیندار سره داسې معامله وکي چې په خپل منځ کې سره نرخ معلوم کی او بیا د 100 منه غنمو پیسې ورکي او ورته ووایي چې کله د فصل واخیستو نو د دې پیسو په مقابل کې به ماته 100 منه غنم راکوي، او زمیندار هم دا ورسره قبوله کی چې د دې پیسو په مقابل کې به زه تاته 100 منه غنم من په دومره در کوم کله مې چې فصل واخیستو، نو په دې معامله کې به هم شاهدان نیسئ، ځکه چې دا هم یو قسم قرض دی، ځکه چې پیسې به اول ورکوي. ولا یضار او ضرر او تکلیف باید ورنکول شي کاتبون د سند لیکون کی تا، ولا شهید او نشاهد تا، وان او کچیرتا تفعلو تاسو وکړو دا د ضرر کار، یعنی سند لیکون کی او شاهد تا ضرر او تکلیف ورسوي، فإنه نو بشک دا فسوق گناه ده بكم ستاسو د پاره، واتقوا الله او د الله تعالی نه وویریږئ، ويعلمكم او تاسو ته د احکام خودنه کوي الله تعالی، والله او الله تعالی بكل شيء په هر شي باندې علیم خ عالم دی. وصلى الله تعالى
على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.